سلامونه دوستانو، ستړي مشه. دوستانو د ازبکستان باره کې اړین معلومات در سره شریکوم. که څه هم په تیره ویډیو کې ما په تفصیل سره معلومات درته خبره کړي دي، خو په دغه ویډیو کې ځینې نور مهم معلومات دي کم چې ما سره خپلو هیوادوالو شریک کړل. دوی تیرو څو شپو راهیسې په تشکیل کې وو. دوی باندې کم تکلیف چې تیر شوی او نقصان یې شوی و، دوی نه غوښتل چې کم بل هیوادوالو سره مو وشي. نو دوی ماته د معلومات راکړل تر څو زه تاسو سره شریک کړم. د دوی واړو څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښه دوستانو، خبره داسې ده کم کسان چې ازبکستان کې تشکند ته ورسیږئ، هلته به نه د امارات ټکټ اخلئ او نه د فلای دوبۍ، ولې چې دغه هوایي شرکتونه ستاسو څخه 14 ورځې کرنټین غواړي. دا چې ستاسو هلته 14 ورځې نه وي تېرې شوي، نو همدې له وجې تاسو د دې هوایي شرکتونو ټکټ مه اخلئ. کمو هیوادوالو چې اخیستي وو، دوی دوباره بیا د ایر عربیا ټکټ واخیسته. ایر عربیا هوایي شرکت بیا بغیر د کرنټینه تاسو ته اجازه درکوي چې دوی سره د تشکند څخه شارجې ته سفر وکړئ. خو د نور هوایي شرکتونه کم چې فلای دوبۍ امارات دي یا د دوی خپل لوکل هوایي شرکتونه چې دوبۍ ته پرواز لري، هغه چې ستاسو 14 ورځې په ازبکستان کې نه وي پوره شوي، نو بیا اجازه نه درکوي چې دوی سره سفر وکړئ. نو همدې له وجې کم دوستان چې هلته 14 ورځې نه تېروئ، بیا د ایر عربیا ټکټ واخلئ. زما مشوره تاسو ته دا کم کسان چې تشکند ته ورسیږئ، هلته تر ټولو نه مخکې نږدې ټراول ایجنسۍ ته ورشئ، هغه یې سره مشوره وکړئ چې تاسو ته څه وایي، بیا همغه وکړئ څه چې دوی درته وایي، تر څو تاسو بې ځایه تکلیف نشئ او ستاسو پیسې بې ځایه لاړې نشي. خو زه یو ځل بیا په دې باندې ټینګار کوم چې کم چا ډېر ضروري کار نه وي، دوی دې دومره تکلیف نه کوي چې یو پیر ازبکستان ته ځي، هغه یې متحده عربي اماراتو ته، ولې چې زموږ خپل هوایي ډګر چارې هم ډېرې په تیزۍ سره روانې دي. د نن کبل نیوز پوسټ کړی و، کم چې ما په خپل پیج باندې هم شیر کړی و. دوی لیکلي وو چې هوایي ډګر د کورنیو او بهرنیو الوتنو لپاره چمتو شوی دی او په داخل کې پروازونه هم شروع شوي دي. نو انشاءالله چې په راتلونکي یو 2 اونیو کې به نړیوال پروازونه هم شروع شي. همدغه وجه ده چې زه په دې باندې ټینګار کوم چې کم چا زیات ضروري کار نه وي، دوی دومره زیات تکلیف نه کوي. نور که هوایي ډګر او بهرنیو پروازونو په باره کې کم نوي معلومات راتلل، هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم پوه خبروم. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.